چې وختي هغه سړی ته کنځلې کړي دي هغه در پسې راغلی دی بچی او ځان ټینګ کړه پوره پالام ورسره دی لاړم لالې سره تاسو د کوم وخت نه را شروع شوي وئ او دا خیال هم څنګه ذهن له رالي چې یاره یو ټیک ټاک شروع کړو داسې کامیابي به زموږ ترلاسه ټیک ټاک خو ډېر ښه شیز دی ټریلر لقار ډېر زیات ورځي څه وجه ده ټریلر د څه وخت کې ویډیو کړی وه سلمان مرداني صاحب په پلانینګ وه که نه دا سیریل وه ما نه به داسې ویلن جوړ کړي چې مکمل بس خلکو ته مې پام کړي چې بیخي د هغه کې دا ډېر خطرناک سړی دی ټیک ټاک تاسو له څونه پیدا در کړی څونه نقصان ده ټیک ټاک څونه ښه میسج ورکړی څونه خراب میسج ورکړی ټریلر نوي یوزران راغلي دي او ډېر خواهشمند دي چې یاره زه دې هم داسې فیمس شم او داسې ټریلر شانتي یاد نورزاده لایلې شانتي یاد د بل کس شانتي وایرل شمه دغه کتونکو ته به څه میسج ورکړي چې دغه سفر څنګه دی ګوډ مې ورته ولې وګورئ ګوډ خو پیسو نه بغیر نه ورډېږي بار بیرته شي صبر نه کوي هغه غریب هغه په مشکله کس را دننه کړو د پولیسوالانو بچاو مې چې را دننه شو ما ته وایي روکې وې دغه دی دا پکچر وباسم خدای دې مې حالات ته وګوره او ستا د پکچر ته وګوره السلام علیکم ګرانو مینا والو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219 شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنهار ټي وي راغلی منن پېښور ته په پېښور کې یو داسې ځوان سره پروګرام مې راساس کړی دی چې د هېڅ تعارف محتاج نه تاسو ټول یې پېژنئ اول درته په خپل پروګرام کې نیکې خیلې او احترامات او ستړي مه شئ وعلیکم السلام تاسو مې بخیر خیر ټریلر ډېر خواهش هم لرو چې لاړ شو دغه مینوالو کتونکو ډېر خواهش وو چې یاره لاړ شي او بلا پروګرامونه مو وکړل خو ټریلر سره هم انټرویو رانهله نو څه به وایي کتونکو ته یاره والله څه ووایم الله پاک دې خوشحاله او بل لري بس زموږ خو دا پلانینګ دا ویډیوګانې بس یو بل چهره باندې خوشحالي راوستل مقصده ټریلر دا راته ووایه چې ټیک ټاک ته به کم خیال ووتی او کم وخت کې ووتی ټیک ټاک خو زه چې ټیک ټاک ته ووتم پهله ما د سلو موشن ویډیوګانې کولې خو هغې ما هغه به وایرل کېدل لایک به نه خلکو به کمنټس غلط کمنټس هم کول مې راشه فني ویډیو جوړه کړه دکان باره کې بس چې ما کله فني ویډیو جوړ خلکو خوښه شوه بس هغه اړخ نه فني ویډیوګانو ته سټارټ شوم ټریلر لقار ډېر زیات ورځي څه وجه ده نه داسې په ټیک ټاک کې کار راځي داسې ریل لایف کې داسې نه دا خو چې کله انسان سره کښېنې پاسې بیا د هغې پته لګي دا څنګه دی څنګه ټریلر د څه وخت کې ویډیو کړی وه سلمان مرداني صاحب په پلانینګ وه که نه دا سیریل وه بیډ کمنټونه بیډ خبرې پکې راغلې وې داسې ستاسو د دواړو د وجې نو دا په پلانینګ وه که نه نه خبره خو نه وه زه خو چې کله ما چاله مې انټرویو ورکړی ده زه له څه ویډیو انټرویو ورکوم هغه دې ما نه بیا داسې ویلن جوړ کړي چې مکمل بس خلکو ته مې پام کړي چې بیخي د هغه کې دا ډېر خطرناک سړی دی ټریلره دا به څرګنده کړي چې د اوسه پورې ټیک ټاک تاسو له څونه پیدا در کړی څونه نقصان در یاره هېڅ فایده نه را کړی ځکه چې دا اوس دومره پیکجونه موږ د خپل جیب نه کوو 4 روپۍ نه راکړه الحمدلله 4 روپۍ ته محتاج یو بس دا غټه فایده راکړه چې ښه کمنټ رامې خلکو کو خلک موږ سره مینه محبت سره بس دا غټه فایده راسره ټیک ټاک څونه ښه میسج ورکړی څونه خراب میسج ورکړی ټیک ټاک ټیک ټاک خو ډېر ښه شیز دی مثال چې ته په ښه انداز باندې استعمال کړي نن سبا داسې خلک هم راوتي په ټیک ټاک کې یو سړی غلطه ویډیو جوړ کړي هلکه ته یو کس غلطه ویډیو جوړ کړه تا هغه رنګې ویډیو مه جوړوه ته هغه ویډیو په ښه شکل سره مختلف کا بس یو سړی لایک واوسو یو سړی خراب ویډیو جوړ کړه بله مو زه هم داسې ویډیو جوړ کړم زه هم داسې لایک والم موږ پښتون ته پکار چې ښه میسج ورکړو یو میسج ویډیو جوړ کړي دا فیملی کې خلک ګوري دنیا خلک ګوري داسې ویډیو پکار نه سبا ته یو تاسو سره ماشوم ناسي فیملی ناسي او تا ته سیټ ته دا ویډیو ګورم داسې ویډیو موږ پکار نه ټریلر نوي یوزران راغلي دي او ډېر خواهشمند دي چې یاره زه دې هم داسې فیمس شم او داسې ټریلر شانتي یاد نورزاده لایلې شانتي یاد د بل کس شانتي وایرل شمه دغه کتونکو ته به څه میسج ورکړي چې دغه سفر څنګه دی بالکل دا سوشل میډیا زموږ څه کسب نه دی خانداني د هر سړی فیمس کېدی شي خو په یو رول باندې زما خو دا میسج دی د ټولو پښتنو ته چې کوم سړی څنګه ویډیوګان لري داسې ویډیو ډډه کوي سبا تاسو خور مور پسې کنځل ونه کړي یو خبره بله خبر داسې ورکړي چې مثال یو ټرینګ زه ټریلر یم اوس ما دنیا به دا ټریلر په ټریلر مې پېژني هر سړی په خپل کسب کې ځان مشهور کړي
ته مثال یو مصری تو میزان یو بل ګلکار دی بل ګرانای والا دی په هر سړی په هر شي میزان مشهور کی بس بیا فیمس کی ټریلر تاسو یو ویډیو ما کتلی و او په کرونا کې تقریبا د ویډیو وایرل شوی و چې تاسو لالي دکان ته راشي کټه جوړه راوړه قصه را سره شریکه کړئ هغه دکان ته راشي جوړه هغه هم داسې اول چې بس باندې شوی وکړه هغه داسې خبره و چې هغه خلک نه پرې وستل زیات پابندي و هغه ما داسې میسج ورکوي چې مثال یو خو تاسو په مشکل راځل نه کوم دکان ته او بل ته مته پکچر وباسه نو دومره مصیبت کې دا راځل نه کوم او بل مې ګوډ مې ورته او به ګوډ خو پیسو نه بغیر نه ور دیږي بار ډیر شي صور نه کې هغه غریب هغه په مشکل کس راځل نه کوم په سوالانه بچاو مې اجر راځل نو شمه ته وی روګي دا غلی دا پکچر وباسه نو خدای دې حالات ته وګوره او ساده پکچر ته وګوره پکچر ته وګوره لالي سره تاسو د کوم وخت نه را شروع شوی او دا خیال هم څنګه ځخن لرالي شره یو ټیک ټاک شروع کو دا داسې کامیابی و زمونږ ترلاسه یاره بس کامیابی خدای الله پاک کې د بوشي څنګه کامیابی ورکی چاله نور کوي دا زما مرګره غوند دل ته اوسېږي او دې په ګنده چولوله بس ما ویرا شمه نن سبا د موضوع کې ډیټیلینګ ډیر زیات وی کنه مثال بس دا مې راوستو بس اسمه ورته بس معمولی ویډیوګان نه بس بیا بس مشهور شو یو ویډیو دوه ویډیو درې ویډیو څلور بس ماشاءالله اوس خدای ما سره ان شاء الله مشهور دی اخو ویډیوګان جوړې خو میسج ورکړي ډیره سم دا او زمونږ سره په نننی پروګرام کې دین مخکم ټریلر سره مونږه رابطه کړې و خو بس چون کې دا سي چې نن هم دا ټریلر به یو په انټرویو وشوله نو د خپل کاروبار کار قصبي بلا پروګرامونه راځي او خپل ویډیوګان سازولي ډېر ښه میسجونه ورکوي جنرا تا چې وختي هغه سړی ته کنځلې کړي دي هغه در پسې راغلی دی بچیا ځان پټاوه اوس ځان ټینګ کړه پوره پالام ورسره دی موږ نه لاړه دا نننی پروګرام چې تاسو واورېدو تر بل پروګرام پر خپل لور کاشف لور کی اجازه د لوی الله پامان